او د هغه واقعیت تاسو ته کوم چې کله په 1928 کې خدای خدمتګار تحریک جوړ شو نو د په ثوابه ضلع کې د باسین په غاړه د یوسفزو مندونو په دې علاقې کې دغه خدای خدمتګار تحریک ډیر زور 1900 په زرګونو خلک کلی په کلی خلک چې کوم دنو د باچا خان بابا دغه تحریک د آزادۍ دغه تحریک پلویان شو. خدای خدمتګار تحریک ډیر زور 1900 او د ځوانانو ظلمو سره زموږ زنانو په دغه تحریک کې شامل شوي. نو دا هغه وخت د صوبې پښتونخوا گورنر سر جارج کنینګم چې کله په دې خبره باندې پوه شو نو هغه دا خبره وکړه چې د ثوابه ته دراتلو خپل اراده وکړه او ثوابه ته راغی او ثوابه کې د ثوابه تانی سره لاندې په ډاک بنگله کې دا غش پوا او سحر لا چې هغه د اسسټنټ کمشنر انګريز اسسټنټ کمشنر ثوابه پکور کې د ثوابه ضلع د ټولو خانانو سرکاري مراتب خلکو لکانانو خانانو سره سرکاري خلکو سره چې کوم سرکار سره ملګریو انګريز سره ملګریو هغه مشرانو سره ملاقات نو سحر وختي د ثوابه ډاک بنگلې مخته دغه ټول مشران سپین روبي دا نام نهاد سپین روبي د ثوابه ضلع هغه خلک ټولو سپینې خلکې او جامع چولې وي او په قطار کې ولاړو او سر جارج کنینګم په اسور دغه ډاک بنگلې نه راووت او خوا کې د اسسټنټ کمشنر کور ته دا غلامان ورته د دې زمنګ د علاقې د ثوابه ضلع دغه ټول سرکار پرست خلک مشران ورته قطار کې ولاړو. نو دا حضرت الله بابا یو غریب ټانګ والو دیم د ثوابه په بازار کې دا ډاک بنگلې ته مخامخ په خپل ټانګه کې ناستو دا ټوله تماشې کتل چې دار سي کتل او دا ډاک بنگلې نه دا چرجارج کنینګم راوتی دو نو د خپل ټانګې نه او دنګل او لاړو د خلکو قطارونه مات کړو نیغ د سرجارج کنینګم اصل ورسید او داغه اس واګه عملونی په خپل لاس کې ونی سلا سرجارج کنینګم له پښتو ورتلا هغه ته تاسو کوی تاسو واړی هغه چې ګندې زمانه سغواړي هغه ورته دې ستانه نه واړم نو بیا څه ما څه وای وې زه ته دا وام چې ته غاصب د زرګونو مين لري نه راغلي زموږ په وطن دې قبضه کړی دا زموږ دا وطن مونږ ته پریدا مونږ دې دا وطن زموږ د راستانه تر راغلي په مونږ باندې قبضه کړی مونږ دا وطن مونږ ته پریدا او ورته دا ته چا ویلی هغه ورته دا ماته باچا خان ویلی نن سورج زموږ کلی دراغلو او ما سره په جمعات کې د خدای د رضا لپاره د خدای د مخلوق د خدمت وعده کړی او د دې وطن د آزادۍ حلف په جمعات کې اغسطه نو زکه تعالی عالم چې دا هغه سره خو واسه مخ کې او بیا پولیس والو وغیرہ 1900 ډیر زیات تشدد په وکړو او د ریپور جیل ته بوته او 19 میاشتې پس بیا هغه د ریپور جیل نه خلاص شو او تر مرګ پورې بیا هغه دومره تشدد پاغه شو چې هغه بیا د کټ پانه سیدو او چې کله په کال 1900 کې زده د صوبې ضلع د عوامي نېشنل پارټي صدر وما نو خبر شوم د حضرت الله بابا د واقعینا نو داغه کورته لاړم سره د ملګرو داغه تپوسلا او سره د ملاویدو لپاره چې لاړم ازمو په ملاویدو ډیر زیات خوشاله شو او مونږ ته د خدای خدمتګار تحریک په خوانه د بچا خان بابا ډیر خبرې وکړي او اخر کې راته دا و چې یاره بچي ما ډیر مودو شو چې زه په کټ کې پروت یم جلسې له نشد پلې نو ما بچا خان بابا لیدل نه ما یو ملاقات کړی بچا خان بابا سره وکړ ما سره وعده وکړه او خدای کول چې سره زی پس د بچا خان بابا او د ولی خان بابا د صوابه په ګراوند کې د کالاباغ ډیم خلاف یو ډیر درنه جلسه وا نو ما د مانی رای ملګرو سره صلاح وکړه او منګه دا صلاح وکړه چې د دې جلسې صدارت په حضرت الله بابا باندې کو نو منګه حضرت الله بابا د غلوې جلسې ته د مانی رای ملګرو په کټ کې راوړو په کټ کې او موږ سټیج ته وخیجو بچا خان بابا سره جفت په کرسي باندې کېنو هغه چې بچا خان بابا ولید نو په چوکو په جړا شه بچا خان بابا په لاس واچول ځان سره را نږدې او دغه شان موږ د حضرت الله بابا دغه ارمان پوره کړ په پښتنو ظلمو دلته خلک په بریتونو لاسو سو کوئی ما پاکستان جوړ کړي سو کوئی ما پاکستان جوړ کړي خو دا پاکستان ال جوړ شوی دی چې پښتنو ټوپکم راغسته دي پښتنو سیاسي تحریکم چلولې دي ونن په دې وطن کې موږ پښتانه چې یو موږ داغه خلکو غلامان یو داغه پنجابیانو غلامان چې داغه په تاریخ کې د رنجیت سنگ نه لوی سړی بل نشته
نن زمونږ په وطن کې د 40 کالو نه د خدای پاک د سپېڅلي دین په نوم د هغه دین په نوم چې موږ ورته خېلې د ټولو پنجابیانو ته دلته کې خونړي کاروبارونه شروع کړي دي زمونږ په وطن کې جهادونه شروع کړي دي زمونږ وسایل اغستې دي زمونږ بجلی زمونږ نه اغستې ده زمونږ معدنیات زمونږ نه اغستې دي زمونږ په سیندونو او په دریابونو قابض دي زمونږ په ځنګلونو قابض دي موږ په زور غریبانان کړیو دا ځکه چې موږ د خپل تاریخ نه خبر او کم کام چې د خپل تاریخ نه او د خپل مشرانو نه خبر هغه د خپل وسایلو نه خبر د دې سوشل میډیا د لارې د دې یوټیوب او د فیسبوک د لارې تاسو ته خاص کوم پښتنو ظلمو پیغلو تعلیم یافتو بچو چې منګ ډیر د پاکستان او د خدای پاک د سپېڅلي دین اسلام په نوم ډیر زیات دوکه کړو خدای ته وګوري خپل کامو پیژنې خپل ځانو پیژنې او د خپل تاریخ نظام خبر کړي د خپل مشرانو د قربانو د ستړو نظام خبر کړي د خپل وطن د وسایلو د خپل اختیار د پاره را پاسي شتور جوړ کړي او د عدم تشدد د لارې دغه چې باچا خان بابا ویلي چې کم کامونه د خپل حق لپاره اوازونه نه پورته کوي نو هغه کامونه بیا خپل جنازې پورته کوي ډېر مننه ډېر مهرباني